اول ګروپ فعلونه دي چې یو بل استثنایی حالت مونږ وایو چې زه دلته تاسو ته لیکم چې هغه ګروپونه هغه استثنایی حالت هغه اول ګروپ چې دا کومانسي ده چې کومانسي په څه معنا ده کومانسي په معنا د پیل کول یا هم شروع کول خو زه اول ټول لیکم بیا یې ترجمه یې ورسره لیکم ځکه چې باید بل قلم راواخلم او بل هغه فعلونه بل فعل چې ده بل لانسي ده د بل فعل چې ده بل فعل چې ده افاسي ده افاسي ده چې افاسي او بل فعل دی دغه لست فعلونه کوم ده اوانسي ده چې زه په ستر حرفونو ولیکم چې بیا ګیله ونه کړي چې استاد دوی ته د په ستر حرفونو ولیکل او موږ ته د په وړو حرفونو اوانسي بل چې ده انونسي انونسي او بل آخری ده فکر کوم چې ده پرونونسي پرونونسي دغه د اول ګروپ فعلونه دي چې په اوس مهال زمان کې خو چې موږ اول ګروپ فعلونه ویلي وو چې د موږ اول ګروپ فعلونه په چی باندې ختمېږي په او اغ باندې او دغه فعلونه چې موږ وایو په درې ګروپونو یا ویشل شوي دي دغه په کوم هغه زمان کې دي اوس زمان کې اوس زمان کې دي ښه دغه د او اغ یا هم د دې فعلونو درس تشریح و چې تاسو پوه شولئ چې تر اوسه پورې موږ چې یو موږ په اوس مهال زمان کې یو زه بیرته دغه سور ونه پاکومه چې دغه مې تاسو ته د تیرو درسونو په ادامه د خبره بیا هم وکړله ځکه چې دا خبره اوس هم ګڼو دوستانو ته هغه ده چې وایي دا په کوم زمان کې ده تر اوسه پورې موږ تاسو په اوس مهال زمان کې یو ښه کومانسي څه معنا ورکوي کومانسي په معنا د شروع کول شروع کول او لانسي په معنا د چی ده لانسي په معنا د پیل کول پیل کول یا هم پیلول افاسي په معنا د پاک کول افاسي په معنا د پاک کول اوانسي په معنا د مخکې تلل مخکې تلل انونسي په معنا د اعلان کول اعلان کول او آخری په معنا د تلفظ کول تلفظ کول دغه شول د مونږ د اول ګروپ هغه فعلونه چې استثنایی حالت لري کله چې په سی او اغ باندې ختم شي دغه د مونږ اول ګروپ ده چې یو استثنایی خبره لري لکه مونږ اول ګروپونه کې ویلي وو چې کله په او اغ باندې چې ختم شوله مونږ او اغ ورنه پاکوو یعنی مثلا ورنه لري هغه کوو یې دغه باقي دې طرف ته دې طرف دغه او اغ نه دې طرف ته چې هر څه پاتې کېږي دغه چې ده دغه د مونږ د ګروپ د مونږ د فعل ریشه ده او دغه د فعل ریشه مونږ دلته بیا کوم ضمیرونه چې دي هغې ته ټولو ته لیکو هغې نه پس هغه خپل تخمیني ځایونه چې دي هغه ورته اضافه کوو بس فعل چې کېږي ګردانېږي خو کله چې فعلونه په اوس مهال زمان کې او په اول ګروپ کې دي ښه اوس مهال زمان او اول ګروپ یعنې په څه معنا چې په او اغ کې ختم شوي دي او اوس مهال زمان ده نو کله چې فعلونه په سی او اغ باندې ختم کېږي دې ته یو استثنایی حالت لري په فرانسوي ژبه کې چې هغه چې ده هغه موږ لرو چې جو تو il elle on حتی مارکر مې هغه راواخیستلو چې بیا ونه وایي چې استاد مونږ ته د هغه دوی ته د نوی مارکر استعمال کړلو بیرن کې مونږ ته د زور vous il elle جمع حالت ښه اوس مونږ دلته وایو چې دې ته څه رقم ته دغه مونږ باید دې ته څه رقم ته ریشه پیدا کړو باید دا رقم ته ورته ریشه پیدا کړو چې کله مونږ او اخفا کړو نو دلته څه پاتې کېږي همدومره چې د مونږ فعل پاتې شو همدغه چې ده همدغه د اول ګروپ هغه د دې ګروپ چې د دغه فعل ریشه ده
نو دغه ریشه دلته چې کو دلته د ریشه لیکو دلته بیا همچنان دغه ریشه commence il آن بیا همچنان چی ده commence نو چی ده بیا همچنان دغه ریشه ټولو ته مونږ چی کو هم دغه ریشه ورته لیکو وو ته یم لیکو وی commence il جمع ته بیا همچنان ټولو ته لیکو او موږ همیشه د خپل تختې په کونج کې یو لیست لرو په شین قلم باندې په شین رنګ باندې چې هغه د موږ لیست چې دی هغه د موږ د لیست ترمینیزمونه دي چې جو ته موږ په هغه کې اول ګروپ کې چې درو او تو ته او اس ال ته موږ چې درو او نو ته او ان اس او زائد دته چې لرو او ان تی دغه شول د موږ د دې لپاره چې بیرته موږ ته یاد شي اوس موږ دا راوړو ټول دلته یې خپل ضمیرو ته یې لیکو او تو ته او اس لیکو ال آن ته چې لیکو بیا همچنان او نو ته چې لیکو نو ته دلته یو هغه ورکو پنډک تاسو ورته وایي یا هم چې هر څه تاسو نوم پکېږدئ پکېږدئ غوږ مازان ور وکئ نوم یې پکېږدئ چې هر نوم وي دلته چې وایي چې دلته بیا دلته چې دغه یو پنډک ور اضافه کړلو بیا نو خپل ترمینیزان ورته لیکو تنه دغه پنډک اضافه کول چې د دغه ټولو د دې لیست هغه استثنایی حالت ده په اوس مهال زمان کې او په اول ګروپ کې بس خلاص دې ته بیا چې لرو دغه او زائد ورته لیکو دې ته او ان تی بس خلاص زه تاسو ته وایم اوس commencer شروع کول lancer پیل کول effacer پاک کول effacer یو دانه مانه په ویره شوی ده ښه effacer پاک کول avancer مخکې تلل annoncer اعلان کول prononcer تلفظ کول commencer شروع کول lancer پیل کول effacer پاک کول avancer مخکې تلل annoncer اعلان کول prononcer تلفظ کول je commence tu commences il elle on commence nous commençons vous commencez il elle commence commencer lancer, effacer, avancer, annoncer, prononcer. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. زه اوس تاسو ته دغه نه یو مثال لیکم چې هغه مثال چې شته تاسو ته لیکم تنو نو ته درته لیکم چې باقي د تاسو د پنجشنبه ورځ او د ویکند کارخانګي د ځکه چې جمعې په ورځ د تاسو لایف معلوم نه ده زه به ګورم چې ډاکټر ماته څه وایي نظر په هغې به زه لایف راځم که نه راځم الله اعلم ښه ولې وایم چې nous commençons nous commençons لو هر کله چې تاسو لو ګورئ نو پوهیږئ چې دغه نه بعد اسم چې راځي هغه اسم مذکر او مفرد ده لو لا چې ده د اسم یو هویت ده یعنی د اسم هویت په څه معنا چې مثلا ښایي چې لو لا لی یعنی چې دغه اسم چې ده مؤنث او مذکر او مفرد یا جمع کنه نو لو چې ده لو د مذکر د مفرد هویت ده لو travail چې ده مثال à 8 heures اول هغې نه مخکې چې خپل فعل تشریح کړو اول دلته لو تشریح کوو چې لو څه ده مذکر او مفرد نو په څه معنا نو په دا معنا چې travail یو مذکر او مفرد نوم ده په فرانسوي ژبه کې
او دلته دغه تی چې ده کنه دغه تی مونږ وایي 8 کنه یعنی چې مثلا 8 بجې نو ځکه چې دغه تی چې ده کنه دې نه بعد اش راځي اش نه بعد هم او لرو کنه دا چې ده مثلا دغه دلته واول ده کنه کله هر کله چې د تی نه بعد واول راشي د تی چې کېږي د تی غږ پیدا کوي یعنی چې تی ویل کېږي یعنی عادي حالت کې چې ده وي ده کنه یعنی مثلا اته ته چې وایي وي ورته وایو خو کله چې واول شي نو د تی چې شي د تی چې کله غږ پیدا کړي څه ورته وایي چې وي توغ یعنی تیم پکې اضافه کوو دا شوله د دې تشریح او مونږ راځو خپل هغه ته خپل فعل ته ترجمه لیکو څه وایي چې موږ نو څه معنا لري نو په معنا د مونږ ولري چې زه په هغه بل مارکر ولیکم چې بیا تاسو ګیله ونه کوئ ما نو لږ په ویره شوم چې کوم مارکر و خو بیا هم ښه دی وایي چې مونږ پیل کوو دغه مونږ تر اوسه پورې چې ګورو مونږ نه دی ګردان کړی دې ګردان سره کوم ته ده چې کله دغه ګورو د مونږ فعل د مونږ ضمیر شی ده نو ده نو ته مونږ دلته یو پنډک ور اضافه کوو او دلته یو دانه او ان اس ور اضافه کوو نو چې شولو د مونږ فعل نو ته ګردان شولو سره کوم ته وایي چې نو commençons le travail à 8 heures وایي چې موږ پیل کوو موږ پیل کوو travail په څه معنا کار موږ پیل کوو کار په اته بجو موږ پیل کوو کار په 8 بجو nous commençons le travail à 8 heures تاسو دې ته لاسي کوم چې دا کنه تاسو ته بیا دلته یو مثال جوړوم چې په هغه مثلا یعنی چې تاسو بیا هم لږ درته هغه شي درته نور هم واضح شي ځکه چې ټول نوره هماغه رقم ته ده د اول ګروپ ریشه هماغه رقم ته ده چې او اخفاق کې نور چې هر شی پاتې شي هغه د ټولو ریشه ده خو تنور په نوم کې شی ده یو استثنایی حالت لري چې تنور دلته یو دونه پنډک ورته اضافه کوو بس خلاص خاموږه دې ته کوم وایي چې نو nous lançons à Yawa nouveau projet cette année چې بیا همیش رقم ته مونږ اول چې لیکو مونږ یې ترجمه لیکو نو همیشه څه معنا ورکوي مونږ دا غواړم چې ترجمه هغه چې هغه مثلا ترجمه ولیکم ګورم چې دا معنا دی ګردان کړی نو دې ګردان ته په خاطر د چې کومه ځکه چې نو دا او په تنو په نو کې مونږ دې ته استثنایی حالت لرو نو استثنایی حالت چې دلته یو پنډک او ان اس چې شولو دغه د فعل ګردان شولو نو ته مونږ څه رقم ته وایو چې نو lançons un یوه nouveau په څه معنا نوی پروژه وایي چې مونږ نوی پروژه
سږکال ست انې یعنې سږکال مثلا ست دې ته هم وایي چې مثلا دغه خو دلته چې تاسو ته هغه یعنې نظر په ترجمه ما دلته سږ ولیکلو هر چېرته سږ معنا نه ورکوي nous lançons un nouveau projet cette année مونږه شروع کوو یا هم پیل کوو که نه دواړه تاسو کولی شئ چې ورته ولیکئ پیل کوو مونږه پیل کوو یوه نوې پروژه سږکال nous lançons un nouveau projet cette année nous lançons un nouveau projet cette année زه تاسو ته کومنټونه بلوم که دې ځای پورې سوال وي نو هغه وکړئ مهرباني وکړئ سوال و پوښتنه وکړئ او که څوک غواړي چې اسکرین شاټ واخلي کولی شي چې اسکرین شاټ واخلي که نه چې بیا زه هغه باقي فعلونه چې پاتې دي هغې ته نوته یې ګردان کړم بیا نوره باقي د تاسو کار خانګي جاوید افغان استاد مخکې ادامه ورکړه اوس په څټ روان یو مونږه جاوید افغان ډیره زیاته مننه پوه شولم هغه کومنټ د مخکې نه پاتې و ځکه دغه ته نام داسې ټوک مې در سره وکړی مخکې دی نه چې پښتو درس شروع کړم ښه یو ځل تکرار که نصیر وفا نثار وفا ده که نصیر وفا د زیرګل ډیره زیاته مننه چې تاسو لایف حمایت کوئ مننه پیل کول شروع کول یو ده خو مونږ وایو چې فرانسوي ژبه کې کنه هر چیرته دوی هر مونږ تاسو همیشه یو پیل کول یو مثلا هغه شي چې ونه عکس واخلي ښه دوستانو زه غواړم چې دغه کومانسي و لانسي پاکم ځکه چې کومانسي خو بسته مکمل ټول ضمایرو ته مو هغه کړی ده څه ورته وایي ګردان کړی ده او لانسي هم هغه نوته چې تنها نوته ده د نور هم تنها هغه نوته یې ګردانوم بس خلاص کله دلته ما ځای پرېښودلو همدلته به یې دغسې ګردان کړم ښه افاسي ته مونږ څه رقم ته یې ګردانوو افاسي ته وایو چې نو بیرته خپله لیکو nous effaçons avancé همچنان همداسې لیکو چې ودرېږه چې دا لږ دې طرف ته پاکم دې طرف ته یې ولیکمه مخکې تلم ښه مخکې تلل بیا هم لیکو چې nous avancer nous avancer اعلان کولم لږ دې طرف ته لیکم لرو چې اعلان کول لیکو چې nous annonçons پرونانسي ته چې لیکو بیا هم تلفظ کول لږ دې طرف ته لیکم او لږ وړی لیکم تلفظ کول لیکم چې nous prononçons nous prononçons دغه شول دغه نوته یې ځکه چې تنها نوته استثنایي حالت لري نو ځکه ما تنها نوته ولیکل او تاسو چې باقي پنجشنبه په ورځ ځکه چې لایف نشته نو تاسو باید چې باقي هغه خپل ځان سره کور کې باقي نوره فعلونو ته تاسو چیکې ګردان کړئ چیکې چې تاسو املا هم زده کېږي او تاسو ته تکراریږي ښه دې په خاطر چې مونږ وو افاسې ته که نه مونږ او اخ چې پاکو بیا هم نوته مونږ دلته یو پنډک ورته اضافه کوو نو څه رقم ته وایو چې nous effaçons دې په خاطر دلته یو دانه
زی پیدا کیږي ځکه چې موږ چې لرو ځکه چې موږ د هغه دغه اس چې ده که نه د دوه دانو واولو ترمنځ ده د دوه دانو واولو ترمنځ نو څه رقم ته ویل کیږي اس غږ پیدا کوي نو وایي چې nous effaçons بل شی ده بل بیا همچنان دلته بیا اس یو دانه هغه د دوه دانو واولو ترمنځ ده بیا هم چې کیږي یو دانه د زید غږ پیدا کیږي چې ځکه اس د دوه دانو واولو ترمنځ ده چې دوه دانو واول کوم دي او څه رقم ته وایي چې nous avons بیا همچنان دلته چې لرو بیا هم اس یو زی غونته غږ پیدا کوي ځکه چې اس د دوه دانو واولو ترمنځ راغلی ده بیا وایو چې nous annonçons دلته اس غږ نه لري ځکه چې دې مخته پی راغلی ده او پی واول نه ده نو موږ یې ساده غونته وایو چې nous prenons soin nous effaçons